سلامونه جوړ په خیر د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو او د راډیو ګرانو اوریدونکو خپرونې ته مو هرکلی کوو. په نننۍ خپرونه کې موږ پر یوه ډېره مهمه موضوع باندې بحث کوو. د ډېره وخته راهیسې په پاکستان کې او همدارنګه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په افغانستان کې د پښتون ژغورنې دپاره مبارزه راپیل سوې ده او پښتانه غواړي چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. دا موضوع وروسته له هغه راپورته سوې ده چې په پاکستان کې د پښتنو سره کیدونکی ظلم تر حد واوښتي او پښتنو خپل غږ پورته کوي. د پښتنو دغه غږ اوس په یو غورځنګ بدل سوی دی او د نړۍ په لر او بر کې ګڼ پښتانه ملاتړي دي او د خپل حق غوښتلو لپاره مبارزه کوي. موږ په نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع باندې بحث کوو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ به کومې لاسته راوړنې ولري، په راتلونکي کې به د دوی دپاره څه خنډونه او کومې لاسته راوړنې موجودې وي. نو په خپرونه کې به په مفصل ډول باندې د خپلو میلمنو سره ورسره وږغېږم. زما سره په خپرونه کې میلمانه دي د کندهار اوسیدونکی راز محمد ژمن چې د سولې ولسي حرکت یو تن ګډونوال هم و او په هغه حرکت کې ګډون هم کړی و، او تر څنګ یې بل فعال ځوان حشمت ساحل دی. د خپرونې وړاندې کوونکی زه وایي سارې نیمه. خپرونې ته په خیر راسئ. ډېره مننه کورودان. ساحل صاحب ستاسو څخه به یې راپیل کړو. د پښتون ژغورنې غورځنګ تقریبا تر یو کال به کېږي چې په پاکستان کې دغه پروسه راپیل سوې ده او پښتانه خپل حق غواړي. په دې اړه لږ وږغېږو چې دا غورځنګ څنګه راپیل سو، کوم لاملونه وه، اوس په کوم حالت کې دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه سلامونه کندهار ټلویزیون لیدونکو او اورېدونکو ته او د پروګرام ګډونکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټي ایم د دې پیل تقریبا یو کال کېږي چې دغه حرکت پیل سوی دی. لکه څنګه چې موږ تاسو ته ټول ته معلومه ده چې په پاکستان کې د پښتنو بغیر له پنجابیانو څخه د ټولو هغه کسان چې د پاکستان د حکومت تر چتر لاندې ژوند کوي د هغو حقوق تر پښو لاندې دي، خاص ډول پښتانه. دغه حرکت په تیر کال 2013 په جنوري کې راپیل سو چې اتو تنو د پوهنتون زده کوونکو په خپلو سیمو کې چې د پاکستان د پوځ د خوا څخه هلته ظلمونه او وحشتونه کېدل او مځکې په مینو کرل سوي وې، د دغه مینو د لرې کولو په موخه دوی دغه حرکت احتجاج یا مظاهره پیل کړل. خو د هغه سره دستي په څو ورځو په جریان کې په کراچي کې یو تن پښتون چې هغه په ټولنیز فعال و د نقیب الله مسجد په نامه، هغه د پولیس لخوا څخه نیول کیږي او هغه وژل کیږي. په پاکستان کې دا ډول وژنې بیخي ډېرې وې، خو دا چې دغه وژل سره دغه اصلي هغه رسمي نیټه ده دغه حرکت راپیل سوې ده، هغه د 14 جنوري په 2013 کال کې چې د دغه کړنو په مقابل کې پښتانه د کرښې هغه اړه پښتانه راټول شول او د تحفظ پښتون تحفظ مومنټ تر نامه یا پښتون ژغورنې غورځنګ تر نامه لاندې دوی د حرکت راپیل کوي. بلې اوکې، د دغه حرکت پر مهال باندې ممکن دي ځینې مهمې لاسته راوړنې ولري. د یو کال په موده کې چې دغه غورځنګ خپل فعالیتونه شروع کړي دي، مهمې لاسته راوړنې څه کېدلی سي؟ نقیب مسجد چې د پاکستان وروسته بیا پلار ته کور ورکول سو او پلار هغه کور هم ورڅخه تسلیم کړي. کله چې دغه رقم غورځنګ روان او د پښتون ژغورنې لپاره کار کېږي او وروسته بیا یو کس وژل کېږي، فعال کس، بیا پلار ته کور ورکول کېږي، اغېز به ورباندې ولري که نه؟ او د دوی عمومي فعالیتونه کم بیان سي. د دې لاسته راوړنې به ډېر وخت ونیسي چې موږ وایو چې دوی مهمې لاسته راوړنې څه ولري، خو دوی د حق ناره پورته کړې ده، دوی د خپل حق دپاره د مبارزه راپیل کړې ده. د دوی تر اوسه مهاله پورې لاسته راوړنه دا ده چې د دوی د حقوقو غوښتونکي د کرښې پر دې غاړه پښتانه راپورته سوي دي. نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتنو په سوله ییز ډول د دوی د حق دپاره د دوی د حق د غوښتنې دپاره مبارزه راپیل کړې ده. دا پاکستان کې د کرښې پر هغه غاړه پر پښتنو چې کوم ظلمونه روان دي تر ډېرې اندازې پورې خلک چپ پاته وو. دا چې دا غورځنګ راپیل سوی دی، د پاکستان حکومت دا فکر وکړي چې دا به په اسانۍ سره دا ستونزه حل کړي.
صحیح ده که د مسعود پلار د امتیاز په خاطر دا کور ترلاسه کړي یا پر هغه فشار یا په هر صورت هغه کړي خو د دغه غورځنګ کوم فکر یا د حق غوښتلو کومه جذبه چې په پښتنو کې د کرښې هغه اړیکې را پیدا سوی د فکر نه کوم چې دا په دا امتیازاتو دپاره یي دوی عمومي د پښتنو دپاره د حق غوښتونکي دي. بله 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 ډېره زیاته مننه. وروسته بیا هم درته راګرځم. ژمن صاحب د پي ټي ایم یا د پښتون ژغورنې د غورځنګ د فعالیتونو په اړه که راسره وغږېږئ کله چې دا غورځنګ راپیل سوی دلته په افغانستان کې هم د سولې ولسي حرکت د سولې غوښتلو لپاره خپل حرکتونه راپیل کړي وو چې تاسو یې ګډونوال هم واست. عمومي فعالیتونه د پي ټي ایم کوم فعالیتونه دي او ترڅنګ یې ستاسو د سولې هغه ولسي حرکت چې و هغه څونه ګټور تمام سوی دی؟ بالکل آریان صاحب، تاسو ته د میز ګډونوالو ته او د ملي راډیو تلویزیون لیدونکو ته او اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، پي ټي ایم او په افغانستان کې پي پي ایم یا د سولې ولسي حرکت راپیل سوی وو. دغه دواړه حرکتونه د عدم تشدد پر لاره روان وه. د پي ټي ایم مخکې له مخکې منظور پښتون په 2014 کال کې د قبایلو محصلینو د سازمان هلته مشر دی ټاکل کېږي. د هغه وخت څخه دوی خپل فعالیتونه راپیل کوي. خو کله چې په 2018 کال کې دغه پیښې دغه تشدد د پښتنو پر وړاندې زیاتېږي او د په دې مجبوره کېږي چې یو داسې یو حرکت وکړي چې هغه کې ټوله پښتانه را ټول کړي په هغه کې. نو بیا دوی داسې یو فکر کوي، وایي که زما سره 10 یا 15 تکړه او تعهد کوونکي ملګري زما سره راسره یي، زه کولی سم چې دغه د پښتنو غږ پورته کړم. نو بیا ځي دی د اسلام آباد جلسه کوي چې هلته 10 ورځې دوام کوي. په هغه کې په سلهاو خلک راځي، د سره یو ځای کېږي. په هغه کې د پاکستان کې میشت ګوندونه د هغوی استازي هم راځي، هلته ویناوې ورسره کوي او خپل ملاتړ ترلاسه کوي. په هغو کې عمران خان هم ورته راغلی و چې وروسته دغه چغه ډېره بدرګه کېږي، حتی په لکهاوو خلک بالکل وروسته کومه وخت کې چې دوی راغلله هلته یې ویناوې وکړې او د دوی غوښتنې پر حق وګڼلې. خو وروسته ډېری ګوندونه بیرته پر شا سول او دوی وویل چې د دوی غوښتنې پر حق چې خو د دوی شعارونه باید داسې دومره توند ونه اوسي او یو شمېره پر شا هم سول. په هغه کې محسن داوړ او علي یې د خپل ګوند څخه هم وایستلي چې دوی په پي ټي ایم ملاتړ کوي. خو وروسته ځینې ګوندونه پر شا سوله او خپل ملاتړ یې دغه کوي. خو بیا هم وروسته د پښتون ژغورنې حرکت هم نور هم پیاوړی سو، ځکه چې دا د دوی ناره پر حق وه او پر حق غوښتنې وړاندې کولې. او همدارنګه دلته افغانستان کې هم د سولې ولسي حرکت را پیل سو. دلته هم موږ د عامه پوهاوي د ترسره کولو لپاره عامه پوهاوي خلکو ته عامه پوهاوی پر کولو کې دغه ډول حرکتونه ډېر مؤثر تمامیږي. موږ هم بېلابېلو ولایاتو ته ولاړو، بېلابېلو خلکو سره مو ولیدل، هغه د جنګ هغه لومړیو کرښو ته هم ورغلو. کومې سیمې چې په جنګ کې وي هلته میډیا او رسنۍ و دومره فعالیت نه لري، هغوی ته دغه د جنګ هغه تاوانونه چې دلته رامنځته کړي دي د هغه ته نه ورسېدل. د پي ټي ایم د غوښتنو په اړه که وغږېږو، دوی د پښتنو دپاره کومې غوښتنې لري؟ هلته د پښتنو کوم حقوق تر پښو لاندې سوي دي چې دا مهال د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي د هغه د حق غوښتلو لپاره مبارزه کوي؟ بالکل د کومې ورځې چې پاکستان رامنځته سوی دی، که موږ وګورو هلته یوازې نه یوازې پر پښتنو، هلته پر بلوڅانو او پر نورو مخکې زموږ ملګري هم یادونه وکړل چې یوازې پنجابیانو هغه امتیازات کړي دي او نور هلته میشت قومونه چې هر څه قومونه جاکسنجان دي، بلوڅان دي یا پښتانه چې پر هغوی باندې ظلم او تیری سوی دی. د دې خو دغه پښتانه یې د خپلو ګټو لپاره هغوی استعمال کړي دي. لومړی د افغانستان پر ضد کله چې هلته مجاهدین ورغلل، هلوی ته یې ځالې ورته جوړې کړې، د دوی د سیمو څخه استفاده وکړل او دوی یې په نړیوالې بدنامي یې دوی ته واړول چې دغو سیمو څخه د دغه ځایو څخه ترهګر روزل کېږي او د نړۍ نورو سیمو ته استول کېږي. دا د دوی دغه سیمې
د ترهګرۍ او وحشت د خپرولو لپاره دلته استعمالول او پښتانه یې دغه یو وسیله ګرځولې وه. دوی دا غوښتنه وه چې د دغه سیمو څخه باید دلته نوره ترهګري او وحشت خپور نسی او د دې په سیمې یې په ماینونو کرلي وي، دوی ته ازیار و اذیت ورکوي، د دې خلک یې په یوه نامه و بل نامه بندیان کړي وه، حتی د لسو زرو په شاوخوا کې هلته خلک ورک وه، حتی نامعلوم برخلیک سره مخ وه. نو د دې غوښتنو د دفاع څخه چې هلته اوسېدلې چې ځینې لیکنې و ځینې ثبوتونه یې خپاره سوله چې د یادونه کول چې د پښتنو مېرمنې چې هلته اوسېږي د هغو په عزت باندې لوبې کېږي، د هغو سره ظلم کېږي، یعنې دا هم یو ډول کېدلی نه سي. بلکل هلته یوازې نه یوازې چې دوی هلته وژل کېدله یا بندیان کېدله، دوی پر کورو باندې تېری کېدی، د دوی کورونه ورانېدله، د دوی کورو ته خلک د پنجاب پوځ هلته وراوښتي، پر هغه باندې تېری کوي، وژله یې، ټکوله یې، زندانونو ته یې اچوله. نو دا دوی مجبوره سوله، دوی نور زغم نه درلودی چې راپورته سي او دا دې اوس تاسو وینئ چې په لکاو خلک ورسره ولاړ. بیرته بیا هم درته راګرځم مسایل صاحب، د پښتون ژغورنې د غورځنګ په راس کې مهم کسان سته، لکه څنګه چې در مخه ژمن صاحب وویله چې کله دا غورځنګ راپیلېدی د دغه غورځنګ مشر منظور پښتین یادونه کړې وه چې که تر 15 په شاوخوا کې فعال کسان ورسره یو ځای سي نو دوی به ډېر بریالي وي. اوس چې دغه غورځنګ راپیل سوی دی او د هغه سره دغه فعال کسان موجود هم دي، د پښتنو ملاتړ څونه ورسره دی؟ هغه کال ته په پاکستان کې وي، په افغانستان کې وي، هم که د افغانستان څخه د باندې وي. موږ تاسو خپله ټوله شاهدان یو د دې غورځنګ د جلسو د مظاهرو. دا لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وسوه، 8 کسانو شروع کړي او پیل یې په کړي وو، وروسته یې دا تعداد کرار پراخېدی. د یو کال په جریان کې د دې تعداد نهایت ډېر سوی دی. دا عامه پوهاوی موږ ته سوی دی او کرار پښتانه که کرښې پر هغه غاړه دي که پر دې غاړه دي، د خپلو حقوقو او خپل کوم امتیازات چې د دوی حق واقعا د دوی حق دی، د هغه دپاره د دوی پوهاوی ډېر سوی دی. موږ تاسو یې وینو د نن سبا که څه هم د پاکستان ظالم حکومت پر میډیا باندې او ټول مدني فعالان چې هغه د پاکستان د حکومت تر هغه کنټرول لاندې دي، پر دوی باندې بندیز لګولی دی چې دوی هیڅ نوعه نشرات د دوی د حرکت په باره کې نسي خپرولی. خو بیا هم د ټولنیزه میډیا د سوشل میډیا دغه څخه یا پر ټویټر باندې یا پر فیسبوک یا د نور لارې څخه چې د دوی کومه جلسې جوړیږي یا دوی کومه نیټورک یا هغه اړیکې سره ساتي، جلسې کوي، یوازې تر کرښې راغاړي او په افغانستان کې نه دی محدود. موږ تاسو یې وینو چې د نړۍ په ګوټ کې پښتانه راپورته سوي دي، حتی د بخښنې نړیوال سازمان هم په دوی باندې د پاکستان لخوا کړي ظلم یا هغه ځینې کسان چې نیول سوي وه د هغو د ایله کولو غوښتنه یې وکړي. یعنې دغه ملاتړ ورځ په ورځ پراخېدونکی دی. د پاکستان دغه ظلم چې له پښتنو سره کېږي له ډېره وخته و، که چېرې دغه غږ وختي راپورته سوی ممکن اوس یو ډېرې مهمې پایلې ته رسېدلی وی چې اوس هم خلک ډېر خوشبین دي په خاص ډول پښتانه چې د دوی دغه حرکت چې کړی دی هغه به یو هدف ته رسېږي. داسې د کوم رئیس چې پاکستان جوړ سوی دی، پاکستان د حکومت سیسټم زه به لږ پر ډېرو نه واچوم. پاکستان چې کله د انګریزانو څخه دوی ازادي اخلي او دوی د هندوستان څخه جلا کېږي چې یو بنګال یو خپل پاکستان دی خوا کې ځینې سیمې د ډیورنډ د کرښې هغه غاړه د دوی په دغه کې پاتېږي، په واک کې پاتېږي. دغه د دوی د حکومت سیسټم داسې دی چې فدرالي سیسټم دی چې څو ایالت دي، هر ایالت خپل ځان ته حکومت لري. بیا په دې کې مرکزي حکومت چې په اسلام آباد کې دی، د مرکزي حکومت ټوله د فدرالي حکومتونه کنټرولوي، چې په دې کې خیبر پښتونخوا ده، بلوچستان دی، سند دی او پنجاب. د دوی نفوس چې دی 190 میلیون دی، په 190 میلیون کې 10 میلیونه پنجاب نفوس دی، 40 میلیونه پښتانه دي او پاته نور سندیان او بلوچان دي. په دغه د 190 میلیونو هغه ټوله امتیازات ګټه د دغه ټوله خاورې څخه یوازې پنجاب دی. د نورو ټولو پر حقوقو باندې سخت
ظلم او تیری سوی دی دوی په بنګلادیش کې هم دغه ورته ظلمونه لکه پر پښتنو چې نن کوي په بنګلادیش کې هم دوی دغه ورته ظلمونه وکړل خو د بنګال خلک وختي هوښیاران سوي وه هغوی کې د تعلیم او د پوهې کچه د انګلستان د استعمار رئیس ډېره وه نو دوی ازادي واخیستله ځینې دوی پاکستان پوځ ورې د ډېر بد حالت سره مخکې خپل ازادي واخیستل خو د پښتنو مبارزه د باچا خان د وخت څخه راپیل و چې د عدم تشدد مبارزه وه هغه په هغه وخت کې یو څه کارنده وه یو څه پایله او نتیجه یې درلودلی سوې خو هغه وخت کې نړۍ دونه پرمختګ نه و کړی دغه معلوماتو سوشل نیټورک دغه شیان نه و موجود د هغه څخه راوروسته چې بیا اسفندیار ولي خان او ځینې نور کسان چې د محمود خان تر رهبري لاندې چې کم کسان دي یا ځینې نور غورځنګونه ګوندونه دا ټوله د پاکستان تقریبا ټوله د پاکستان د ګټو د پاکستان په پالیسۍ باندې راڅرخي دوی هېڅکله هم د پښتون واقعي غوښتنې نه دي مطرح کړي خو یوازینی دا تحریک دی چې د کرښې پر هغه اړه د پښتنو په وړاندې چې کوم ظلمونه کېږي دغه خوب ته به یو تحقق یا حقیقت ډېره زیاته مننه ژمن صاحب د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالیتونو حرکاتو مبارزې ته په کتو باندې راتلونکي څه ډول پیشبیني کېدلی سي چې دا غورځنګ به کومې پایلې ته رسېږي ځکه د پښتون ژغورنې له غورځنګ سره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه ملګري دي نه یوازې په پاکستان کې بلکې د نړۍ ټول پښتانه د دغه غورځنګ ملاتړي بلل کېږي د راتلونکي په اړه تاسو څه ډول وړاندوینه کولی سئ بالکل اوس لکه څنګه چې مخکې زموږ همکار وویله چې د بنګلادیش خلک هغوی مخکې له مخکې ویښ وه او هغوی خپل ازادي هم ترلاسه کړله که چېرته پښتانه په هغه وخت کې داسې ویښ وی او ویښ پاته سوي وی اوس به دغه ازادي دوی هم ترلاسه کړې وی او دوی به پر دوی به دغه اویا کاله چې کوم ظلم روان دی یا کوم ظلم سوی دی پر دوی باندې تیری سوی دی هغه به اوس نه وی ترسره سوی نو موږ هم اوس ډېر ورته خوشبینه یو ورځ تر بلې د دې ملاتړ زیاتېږي د دې نه یوازې هلته په پاکستان پښتونخوا او په پاکستان په ټولو سیمو کې هلته یوازې نه په افغانستان کې دا اوس موږ که وګورو په کابل کې خوست کې د لیکندار کې موږ د دوی د ارمان لوړي د وژنې په غبرګون کې دلته لاریون وسو نو کابل کې وسو خوست کې وسو مزاره کې وسو په بېلابېلو ولایاتو کې د دوی غیبانه جنازه واخیستل سول دا هغه څه چې پرمختګ دی او سوی دی موږ ډېر امیدواره یو چې دا به یو مثبتې پایلې ولري ډېری خلک وایي چې د دې نتیجه څه وه که موږ وګورو د دې یو ډېر مثبته نتیجه ورکړې ده یو خو دا چې عامه ذهنیت ډېر جوړ سوی دی خلک را منسجم سوي چې خلک را ولاړ سوي چې مخکې که به چا غږ پورته کړي هغوی به هغه دم وژل کېدی او له منځه به تللی د پوځ لخوا خو اوس داسې نه ده اوس که چېرته پر یو چا باندې ظلم کېږي تیری کېږي خلک په یو جام ورته درېږي او هغوی دوی داسې یو دغه کړنه نسي ترسره کولی د غورځنګ دغه فعالیتونه او کړنې به د بنګلادیش په رقم یو پایلې ته رسېږي ښه موږ کیدای سي داسې یو څه ووسي خو د پښتنو دپاره به ډېرې مثبتې پایلې ولري د دوی چې کوم شعار دی وایي دوی وایي چې دا څنګه ازادي ده د دوی ټول حقوق هلته سلب سوي دي کیدای سي چې د خپلې ازادۍ دغه لپاره دا یو داسې یو حرکت ووسي موږ امیدواره یو چې دوی به ازادي اخلي او که لږ تر لږه پر دوی چې دغه ظلم کېږي دغه ته به د پای ټکی منظور پښتون یو څو ورځې درمخه په یو ویډیو کې ویلي وه چې په پاکستان کې د پښتنو سره د کېدونکي ظلم په اړه به د هر پښتون جلا جلا حق د پاکستاني پوځیانو څخه واخلي څومره شونې ده او د دغه کار کولو دپاره د دغه هدف ته د رسېدو دپاره خپله د دغه غورځنګ فعال غړي او د غورځنګ ټول ګډونوال کوم کارونه باید وکړي ښه هر څه تر مخه دوی باید ولس د ځان سره ولري راټول یې کړي راپیداره کړي او کار ورته وکړي که موږ وګورو پاکستان دلته چې په افغانستان څخه کم کارونه سوي چې دلته د سیمې هېوادونو هم رول مهم دی چې دوی ملاتړ باید ترلاسه کړي دا اوس اشرف غني هم یو ټویټ کړی و موږ باید زما په اند اشرف غني باید مخکې له مخکې داسې دغه فرصتو څخه ګټه اخیستې وای دغسې په نړیوالو سازمان د ملګرو ملتونو سازمان هم باید د دوی غوښتنې واوري او پر هغو باندې دوی ټینګار وکړي چې هغوی د دوی مرسته وکړي دغسې نړیوالې ادارې نړیواله ټولنه
د دوی باید کوشش وکړي چې خپل د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي چې د دوی هغه مشروع غوښتنې په نړیواله سطح هم ومنل سي. اوس که دوی چېرته داسې یو حرکت کوي، پاکستان یې بیا په ترهګرۍ و داسې په یو نوم بل نوم یې بدناموي او د دوی دغه حرکت به بیا کمزوری سي، نو دوی ته به کار ده چې د سیمې هېوادونو او د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه کړي. په هغه وخت کې دوی کولی سي د پوځ مقابل کې ودرېږي او خپل غچ ته یې تشکر، مننه. ساحل صاحب، څو ورځې دمخه د افغانستان رئیس جمهور هم د پښتنو سره د خواخوږۍ په هدف لکه څنګه چې ژمن صاحب وویل یو ټویټ یې کړی و. په هغه ټویټ کې یادونه کړې وه چې د پښتنو سره کېدونکی ظلم د غندنې وړ دی او باید په نړیواله کچه هغه ته پاملرنه وسي. دغه ټویټ ترسره کېدو وروسته په پاکستان کې که مهمه رسنۍ دي او یا هم که سیاسون دي هغو غبرګون ښولی او د دغه ټویټ یې ښه نه وبللی. لامل څه و چې دوی د دغه ټویټ په اړه ډېر احساساتي هم شول؟ دلته څو موضوعات مطرح کېږي. دوی اول رئیس جمهور په دې تورن کړی و چې دوی د خپل د هېواد د اتباعو حقوق ورکړي، زموږ په چارو کې کار نه لري. د دې جواب زموږ مخکنی د کورنۍ چارو وزیر ښاغلي سالیس ډېر ښه جواب ورکړی و چې په دا 40 کاله تاسې موږ ته تروریزم صادروئ. موږ یو 2 ټویټه وکړل، هغه هم د انسانانو د حقوقو دپاره او تاسو دونه سخت توند غبرګون وښودی. د پاکستان حکومت ډېر بیریږي چې دغه غورځنګ یا دغه حرکت نړیوالو ملاتړ او د هغوی پام ځان ته راجلب نه کړي، ځکه په کښته سطحه چې اول دوی کومه تمه درلوده چې دا په کم حالت کې او اوس چې د دوی په ملاتړ یو رئیس جمهور ټویټ کوي، دا خپله د موضوع نړیواله کېږي. موږ په درېیمه نړۍ کې اوسېږو. دغه ډول ظلم په ایران کې پر کردانو پر ځینو نورو اقلیتو شروع دی. په افغانستان چې یوازینی په دغه منطقه کې که څه هم ډېر ځپل سوی دی، په اوس وخت کې تقریبا د ټولو حقوقو ته پوره درناوی کېږي. یو پلورالیست یا ټولپالونکی نظام موږ لرو، خو متاسفانه پاکستان د خپل هغه د جوړ رئیس مطلق د نورو اقلیتو په مقابل کې یوازې پنجاب ګټې وړي دي، د هغوی امتیازات یې وړي، خو هغوی ته حقوق نه دي ورکړي. خو دا چې دا خلک دوی خپل حقوق غواړي، دلته دوه موضوعات مطرح کېږي چې دا نړیواله جنبه لري. یو بشر ضد جرایم دي چې د پاکستان حکومت لخوا څخه مطلق هلته ثبوتونه شته، شواهد شته چې دوی بشر ضد جرایم کېدی شي. که چیرې دغه غورځنګ په دې وتوانېږي، دا د نړۍ د بشر د هر چا حق دی چې دغه بشر ضد په وړاندې د جرایمو ثبوتونه او شواهد راټول کړي، نړیوال جنایي محکمې ته یې وړاندې کړي او پاکستان په مقابل کې د حکومت مقابل کې عریضه وکړي. دوهم هلته نسل وژنې جرایم شروع دي. نسل وژنې جرایم موږ تاسو وینو چې 1 میلیون پښتانه بېکوره سوه، 10,000 څخه اضافه پښتنو د ژوند د مرګ د ژوند برخلیک نه دي معلوم، اصلا ورک دي. ښه مثال یې دا اوس کې د غورځنګ چې پیل سوی دی د نقیب الله مسجد په شهادت باندې و چې پر هغه څېړنه مو سوه، خو دی بېګناه وژل سوی و. همدا ډول د پاکستان د پوځ کوم ظلمونه، د استخبارات کوم ظلمونه چې پر هاخوا پر پښتنو یا د بلوڅ پر حقوقو باندې کېږي، همدا ډول دوی د افغانستان په چارو کې هم دغونه لاسوهنې کړي دي. دا زموږ د رئیس جمهور حق و چې د یو بشر د حق دپاره غږ رئیس جمهور د هغو په چارو کې لاسوهنه نه ده کړې، دا نه ده کړې. د بشر دا د هر حق دی، زما هم حق دی، ستا هم دی، د یو انګریز هم دی، د یو عرب هم دی. هر څوک چې انسانیت ته ژمن بشریت ته ژمن هغه باید د هر ځای کې، په یوازې د پاکستان په جغرافیه کې نه، چې په هر جغرافیه کې د یو بشر حقوق ته پښو لاندې کېږي، موږ یې غږ پورته کوی شو. ساحل صاحب، په ټولنیزو رسنیو کې به مو لیدلي د رئیس جمهور د دغه ټویټ ډېر تایید سوی و او افغانانو د کرشا خواته پښتنو هم دغه ټویټ تایید کړی و او د پاکستان کوم جواب چې و هغه یې غندلی و او په دې اړه لا هم نوره غوښتنه کړې وه چې رئیس جمهور باید وختي لا هم دا کار کړی وای او دا دوی ته یو ډول ملاتړ ورکول سوی دی. یعنې د ټولنیزو رسنیو دغسې راویښېدل چې خلک یې اوس پوسټونه کوي یا هم فعالیتونه پکښې کوي، دا خپله د پښتنو یو ډول بیداري او راویښتیا نه ده؟ ولې نه ده؟ ما مخکې هم ویل چې دا د کرچ پر هغه د پښتنو په مقابل کې کوم ظلمونو کېدل، هغه د انګریزانو د وخت څخه د 1830 راهیسې دا ظلمونه وه. دا مبارزه وه د باچا خان په وخت کې تر یوې اندازې پورې رنګ راوړی و. اوس په دې ډېره مؤثره ده چې نن سبا
ټوله ټولنې یا هغه ملتونو یا مثال ځوانان په هغه کې یا هغه بنسټونه ټوله د سوشل میډیا د طریقه څخه یو د بل سره دوی سره تړلي دي. د عرب پسرلی چې راپیل سو که څه هم ځینې مثبت و منفي ابعاد د ځان سره درلودله، خو د دوی دا ټوله هغه په اصطلاح د مبارزه چې راپیل سوه د دوی د انسجاموالي یا یوځایوالي ټوله د ټولنیز میډیا د لارې څخه و چې دغه اثرات یې په درېیمه نړۍ پر موږ تاسې هم شته چې موږ د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره موږ صحیح استفاده ځینې کولی شو. ډېره زیاته مننه. ژمن صاحب، د پښتون ژغورنې د غورځنګ فعاله غړي یو په یو ووژل سوله څو نفره، او د دې امکان نور هم شته چې په دغه مبارزه کې نور فعال کسان هم ووژل سي. دغه ډول وژنې د دوی پر دغه حرکت باندې د دوی په مبارزه باندې اغیز درلودلی سي، او یا هم که چیرې د دغه غورځنګ یو فعال کس وژل کیږي د ده د وژنې سره لا زیات نور پښتانه راویښیږي او د خپل حق د غوښتلو دپاره لا زیاته مبارزه کوي. بالکل آریان صاحب، تاسو که لیدلي وي دا اوس په دغه کې ارمان لوڼي چې ووژل سو، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلک راپورته سول. په افغانستان کې موږ دلته ولیدل چې مظاهرې ترسره سوې. دا نه یوازې دا چې منفي تاثیرات به ولري، بلکې به ډېر مثبت تاثیرات ولري، ځکه چې پښتانه به نور هم پوه سي چې پاکستان په هېڅ وجه نه پرېږدي. نو باید یو داسې کار ترسره کړو چې د دوی مخه راڅخه وګرځېږي. په دې ډول کارو سره پاکستان حکومت نور هم پښتانه د ځان لپاره راویښوي او دوی به په وړاندې بیدارېږي. زه دا فکر نه کوم چې دا مشران چې شا وګرځوي او د خپل کارو څخه چې منظور پښتون موږ په بار بار لیدل دی چې هغه وایي چې زه د مرګ څخه ویر نه لرم. که چېرته موږ دا حرکت ترسره هم نه کړو بیا هم وژل کېږو، نو درجې چې وژل کېږو دا ښه ده چې په دغسې مبارزه کې ووژل سو، تر څو د پښتنو لپاره هم یو کار کوي. د دوی دغسې غړي چې ووژل سي د دوی په مبارزه باندې منفي تاثیرات نسي درلودلی، ځکه دا د منظور پښتون یا د دغه غورځنګ هغه نږدې کسانو فعال غړي دي. بیا چې کله داسې فعال غړي پیدا کېږي یا هم داسې قوي مبارزه کوونکي پیدا کېږي، سخته به نه وي که نه هر یو د دې مبارزې غړي منظور پښتون دی او یا هم هغه ارمان لوڼي دی. بالکل. اوس ورځ په ورځ تر پښتون ژغورنې غورځنګ چې یوه لویه لاسته راوړنه دا ده چې هلته عام ذهنیت هلته جوړ سوی دی. ورځ په ورځ خلک فکر کوي، خلک څېړنې کوي، خلک د دوی پر وړاندې ظلمونه چې سوي چې د هغه اواز راپورته کېږي، خلک ویښېږي. هر یو په دغه مبارزه کې منظور پښتون جوړېږي. او اوس که موږ وګورو دوی په زرهاوو دغسې فعاله غړي لري په ټولنیزو رسنیو کې موږ وګورو هغوی هر یو اوس منظور پښتون جوړ سوی دی. نو دا فکر نه کوم چې تاثیر وکړي که هر یو که دوی فعال غړي وژل کېږي او هومره نور منظور پښتونان جوړېږي او د دوی پر دغه باندې به کوم منفي پایله ونه لري. ډېره زیاته مننه. سایل صاحب، د دغه غورځنګ د ملاتړ په برخه کې د افغانستان د خلکو احساسات څه ډول دي؟ څو ورځې در مخکې چې مبارزې مظاهرې وسولې، یعنې د دغه مظاهرو څخه موږ معلومولی سو چې دلته هم پښتانه د دوی پراخ ملاتړي دي او په هره برخه کې به ورسره وي، که نور اړخونه و نورې خواوې و نورې همکاري به هم ولري. دلته دوې خبرې دي. د دې غورځنګ کوم ملاتړ چې دلته پښتانه کوي دا د پښتنو حق دی. یو د بشر وړاندې چې هر ځای جرم او ظلم کیږي هغه باید هر څوک دا حق ولري. خو دا چې د کرښې هغه اړې ته پښتانه په داسې یو بد حالت کې قرار لري او دلته پښتانه د دوی د حقوقو د غوښتنو ملاتړ کوونکي دي، دا د پښتنو حق دی. ځکه زموږ وینه شریکه ده، زموږ خاوره شریکه ده، دا زموږ طبیعي حق دی چې موږ د خپل هغه د وینې کوم هغه تړون چې مو دی د هغه پر اساس باندې موږ دا غوښتنه کوی سو. دوهم د دغه ظالم پاکستان د حکومت لخوا چې کم ظلم چې د افغانستان د ملت په وړاندې سوی دی، چې د 40 کاله د افغانستان په کورنیو بهرنیو په ټوله چارو کې دوی مداخلې کړي دي او افغانستان یې سخت ځپلی دی چې اوس هم ځپل کېږي، خصوصا د سولې تر نامه لاندې چې اوس هم پنجاب اسټابلیشمنټ خپل امتیازات غواړي په منطقه کې دوی ځان مطرح کوي د دغه تروریزم تر عنوان لاندې. دوم بعد یې دغه دی چې زموږ خلک باید د دوی د حقوق لپاره
چې هر څونه یې وسه وسي غږ پورته کړي، تر نړیوالو پورې ورسي، تر ملل متحد پورې ورسي، او د پاکستان د حکومت کم ظلمونه چې په دا 40 کاله یا په دا 80 کاله پر پښتنو پر دې غاړه د کشي او پر هغه غاړه باندې شروع دي، دې ته باید د پای ټکی په افغانستان کې میشت پښتنو ته اوس څه کول پکار دی؟ بعضې پښتنو ته نه دلته د ټولو افغانانو لپاره دوی باید څه وکړي؟ یوازې باید دغه مبارزه چې اوس را شروع شوې د مظاهرو په ډول یې بیان کړي، که نه نور اړخونه هم لري؟ نور اړخو ته ضرورت نشته. موږ افغانان تر ډېرې اندازې چې لږ ډېر پوهېږو خو موږ د عدم تشدد ملاتړ کوو. که د کرښې دې غاړې د پاکستان د پوځ لخوا کوم ظلمونه سوي دي یا کومې پالیسیانې مخته وړل کېږي، که هغه غاړې ته موږ باید ټول خپل غږ پورته کړو. زه د کندهار د خلکو څخه ډېر ګیلمن یم. کندهار د افغانستان په تاریخ کې یو سرنوشت سازه منطقه ده، خو متاسفانه خصوصا د دغه غورځنګ په ملاتړ باندې دلته دغه د خلکو احساسات بیخي پر نشت حساب دي. څو ورځې مخکې موږ د ارمان لواني په جنازه کې ګډون کړی و، ډېر محدود کسان راغلي وو، او د دې د ارمان لواني د شهادت په وړاندې چې کوم دوی د په ظلم سره دی شهید کړي وو، د هغه په وړاندې موږ مظاهره وکړه، خو بیا هم ډېر محدود کسان وو. زه د کندهار خلکو څخه دا غوښتنه کوم چې دا زموږ حق دی او هغه زموږ شریکه وینه ده. که چیرې موږ نن د هغو د حقوقو دپاره راپورته نه سو، اواز راپورته نه کړو، سبا شاید تر دغه حالات خراب سي، او لکه څنګه چې زموږ حقوق دا زموږ حق هم دي. لکه څه وخت مخکې چې په افغانستان کې د سولیز لاریون د سولې لپاره و چې ښاغلی دی ژمن صاحب د غړي وو، دغه ډول حرکتونه دا د مبارزو هغه اصلي لاره ده چې د خپلو حقوقو د غوښتنې لپاره موږ باید ترسره کړو. ډېره زیاته مننه. ژمن صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ووایاست د پښتون ژغورنې د غورځنګ سره دا مهال په نړیواله کچه له پښتنو ما سوا نور کوم ملاتړ ورسره دی، او د دغه ملاتړ د لا ډېرېدو دپاره د دغه غورځنګ فعال غړي او خپله پښتانه باید څه وکړي؟ بلکل، موږ که وګورو په ټوله نړۍ کې هغه پښتنو په هر ځای په ټوله که په دوبۍ کې چې که اروپا کې چې امریکا کې چې په افغانستان کې ټولو د دې ملاتړ کړی دی. په افغانستان کې هم چې کوم غیر پښتون میشتې دغه چې هغوی د دې ملاتړ کړی دی، په سمنګان کې دا تېر دغه کې هلته موږ ولیدل چې زموږ ازبک وروڼه راوتلي وو او د دوی د پښتنو د حق غوښتنه یې کړې وه. زما په اند په ټوله نړۍ کې د بشر د حقوقو د تامین لپاره باید هغه کسان چې د بشري حقوق متافین دي، هغه نړیوال سازمانونه چې نړیوالې ټولنې چې دوی ټوله باید د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ وکړي، ځکه چې دا چغه د بشر دپاره ده. دا کیدای سي په نړۍ کې بیا یو الګو وګرځېږي چې ټول د بشر د حقوقو د تامین لپاره د هغوی څخه کار واخیستل سي. په نړیواله سطحه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران باید پر دې باندې هڅه وکړي، کوشش وکړي چې د نړیوالو ټولنو پام ځان ته راواړوي. په دې برخه کې ځینې نړیوالې رسنۍ هم کوشش کوي د دې دغه غږ خپور کړي. د هغو څخه BBC که موږ وګورو، د امریکا غږ، دغه CNN او ځینې نورې نړیوالې رسنۍ چې دغه د دې غږ تر یو ځایه تر یو حده رسول دي او دوی په دې برخه کې کامیابه سوي چې د هغوی توجه ځان ته راواړوي. موږ که وګورو په داخل د پاکستان کې د دې داخلي رسنۍ د دې غږ نه خپروي، صرف د ټولنیزو رسنیو څخه دوی د خپل غږ پورته کوي. په نړیواله سطحه دغه رسنۍ د دې غږ تر یو حده تر یو ځایه رسول دي، خو په کار ده چې نور هم دې برخې ته کار وسي او دوی د هغو ملاتړ ترلاسه کړي. ډېره زیاته مننه. کور ودان سایل صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ووایاست د پښتون ژغورنې د غورځنګ په دوام سره چې پښتانه دا مهال سره منسجم کیږي، سره یو ځای کیږي او په دې برخه کې په ټوله نړۍ کې کار شروع دی، په خاص ډول په پاکستان کې د منظور پښتین لخوا چې کومې هڅې شروع شوي دي او پښتانه سره منسجم کوي، د پاکستان دپاره څه پیغام لري؟ پاکستان دپاره د دې پیغام د دې کوم شعار دی چې موږ ځینې خبرې دوی مطرح کړي دي. دوی د پاکستان د پوځ لخوا چې کوم ظلم او بد چلند کیږي د هغه درول، په فاټا کې چې کوم منطقې دوی ماینونه کرلي دي هغه ماینونه پاکول،
کم کسان چې ورک دي د هغو ټوله دوسیې معلومول، د هغو جرم، د هغو سرنوشت او برخلیک معلومول، او کم نور حقوق چې دي دوی اضافه امتیازات نه لري. دوی هغه خپل بشري حقوق څخه هلته اوس مهال بې برخې دي. نو دوی دغه خپل مبارزې ته چې هغه کم شعارونه ټاکلي دي چې د پاکستان پوځ د دهشتګردي یا د افراطیت د ترویج څخه نور لاس واخلي، ځکه د کرښې دواړې غاړې ته پښتانه د دوی د افراطیت د ترویج د پروژې څخه زیانمن دي پښتانه. او نور لکه څنګه چې مخکې مو ویله چې ټول امتیازات یوازې پنجاب ورنه کول سي او هغه غوښتنې چې دوی لري ورنه کول سي د پاکستان دپاره یعنې د خطر زنګ کیدلی سي. ولې نه د خطر زنګ حتمن کیدی سي. لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله څه وخت مخکې زما نوم د یو سیاسي تحلیلګر م ویلي وه چې شاید د دا غورځنګ او دغه علاقې په دوم بنګال باندې واوړي، ځکه د پاکستان حکومت د دوی پر حقوق چې کومه خېټه اچولې ده هېڅ توجه نه ورته کوي. ډېر په ظلم او په شدت سره میډیا د دوی د اواز د خپرولو څخه منع کوي او هېڅ ډول دوی ته ماته نه راوړي، د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب نه وایي. خو دا مبارزه به داسې مبارزه وي لکه نیلسن منډیلا چې په افریقا کې د تورپوستو د حقوقو لپاره مبارزه وکړه، د هغوی حقوق یې ترلاسه کړه. لکه ګاندي چې په هندوستان کې د انګریزانو د استعمار له منځه یوړي، دغه ډول دا مبارزه به رنګ راوړي. او ډېره زیاته مننه کور ودان. درنو لیدونکو ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ نننۍ خپرونه مو تر پایه پورې وکتله او عوام اورېدله. تر بلې خپرونې درڅخه اجازه غواړو. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.